يشاء چې ورته خوښ شي ويضرب الله الامثال على بيان مثالنا للناس الفارد خلق والله بكل شيء عليم. خدای پاک پاتې عالم. الله نور السماوات، الله نور د اسمانو د مځکې ته. نور خو په اصلي معنا لغوي باندې هغه شی ته ویل کېږي چې دای خپل ځلیږي او د ته په واسطه نور شیان هم لیدل کېږي. چراغ وبته اور بلکې رڼا شي بل شیان په رڼا کېږي. اوس الله ته څنګه نور ویل کېږي؟ نو څوک وایي چې الله باندې اطلاق د نور لکه قرآن ته نور ویل کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور ویل کېږي. په الله باندې اطلاق د نور یا په دغه حیثیت ته چې الله مالک د نور ده، خپل نور نه مالک د نور ده. لمر چا پیدا کړی؟ سپوږمۍ چا پیدا کړي؟ ستوري چا پیدا کړي؟ دا بلپانو چراغونو شیان د رڼا شیان ټول چا پیدا کړي؟ الله نو مالک د نور دی ده. که اسمانونه یې ښایسته کړي کوم ځای کې ده ښایسته کړي دي، یوه معنی ده. او یا الله نور د سماواتو د مځکې ده، معنا د نور مصدر مبني للفاعل منور رڼا کوونکی دی ده. یا نور په معنا د هدایت ده. قرآن ته نور ویل شي چې حق او باطل سړي ته په معلومیږي لکه پرونا. الله حق او باطل خلقو ته ولې دي نو هادي ده، هادي نو په دغه حیثیت باندې ته نور ویل کېږي. یا ذات د نور ده، حجاب نور ده، حجاب نور ده. احادیث مبارک کې راځي چې کله شي هغه نور د مخ نه نو د مخ انوار به ټوله دنیا وسوځي. نورانی اوراه نور انا اوراه، نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نورانی ته وینم ایزه یا نور د څرنګه به وینم. انوار او تجلیات د خدای متعال دنیا کې د دغه سترګو طاقت نشته دیغه انوار د لیدلو، ځکه محجوب دي. په قیامت کې چې سترګو کې قوت پیدا شي د مسلمانانو بقا راشي، الله تعالی البته بیا په داسې انواراتو ځان ښایسته کوي. د انوارات تیزو او نرم دي لکه د لمر او د سپوږمۍ رڼا چې هغه د انسانانو د برداشت سره موافق وي. اجداوی چې لا تدرک الابصار، نو یو صحابي وي ذلک هو بنوره الذي هو نوره، دا چې په خاص نور تجلی وکړي دوی کې نشي لیدای. کني چې په نور انوار ځان ښکاره کوي بیا لیدای شي. دوه خبر مثال د نور دسه د مشکات، مشکات یو دغه کوړکای چې پورې ورې سروای د عربي کې دغه ته قوه ویل کېږي. یو دا تخچه د لکه دانواري کې پورې نه د سروای دغه ته مشکات ویل کېږي. دا د شیطان چراغ دا فلتر چې بلک چې ښه صفات یې وي خو چې شیشه کې نه وي هوا به د فاته د فاته کې رڼا یې پوره نه چې شیشه ورواړی چراغ د دغه شیشې رڼا د دغه فلتر رڼا تر مخکې نه تیزه شي د دغه شیشې په برکت باندې. خو چې بیا تاخچه کې د رڼا یې ټوله شیلیا ډېره تیزه ځلېږي چې په اوار میدان رڼا یې منتشره وي، تیته وي، سترګې نه پبرېږي. خو چې څومره یې ځای تنګېږي هلته رڼا تیزېږي، دغومره بیا په هغه باندې سترګې برېږي. د انوارو چې دا قرآن عظیم شان ده، دین د اسلام ده، داسې مثال لکه په هغه تاخچه کې چې پلته په شیشه کې د ننې په ښایسته تیلو د زیتونو بلی وي نو رڼا یې ډېره سره یو ځای وي. دا بعضې بلفان دي چې دا شی ور واغوندي رڼا یې ټوله شي نو رڼا یې ډېره تیزه شي. دا هر شی کې داسې غلري هسې زه یو بل نظیر درکړم، مثال نه نظیر. زه چې اوس غږېږم چې دا خولې ته لاسونه وینځم غټېږي که نه غټېږي؟ اول هغه صوت منتشر وي چې سره داسې کې هلته صوت په یوه ځای باندې شي. دا رڼا هم په دغسې کیفیت باندې ده. دا په ظاهره د خدای د دین د رڼا یو بیان شو چې د ده د دین رڼا داسې مثال لري لکه هغه چراغ چې په پاکه شیشه کې وي او په پاکو تیلو بلیږي. دین مقدس اسلام شرعي احکام دا هغه تیل دي دغه نور دپاره. ایمان چراغ د فلتر د بالا د کړه په زړه کې، سینه تاخچه ده
زړه چراغ ده، هغه نور د ایمان پیلته ده چې پکې بله شوه. نیک اعمال چې کوې دغه هغه د هغې تیل دی چې ورکول کېږي، چې څومره صفا عمل وي دغومره انوارات زیاتېږي، حتی ده چې مقام ته ونه رسېږي چې په دغه باندې بیا لوح محفوظ ویني. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، دا چې مقام ته نه ورسېږي. نو مثال د نور چې په زړه د مسلمان کې ده، د الله د نور مثال چې هغه ایمان د په زړه د مسلمان کې داسې مثال ده. داسې نه ټوله د تاخچې مثال لري، زړه هغه د چراغ مثال لري، د زجاجې د شیشې، او نیک اعمال د تیلو مثال لري، د زیتونو. دا چې څومره اخلاص وي دغومره تیل صفا وي، رڼا یې ډېره وي. دوم چا ویلی دی چې د دغه مثال په واقع کې مثال د انوارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، مثل نوره د نور نبی علیه السلام مراد ده. دیغ د رسالت نور، دیغ د رسالت نور دا د تیز نور ده، لکه دغه چې مثال ده چې چراغ که صفا شیشه په تاخچه کې کېږدي او په صفا کې ولبل شي. اوس دغه ځای ته وګورئ چې دومره صفا تیز قریبه ده چې خپله رڼا وکړي، مخکې تر دې نه چې فلته دې ولیا نه یې بله کړې. دلته به لږ څه حالات ذکر کړو. حضرت پیغمبر علیه السلام پیغمبري منصب چې د ده په سینه کې خدای پاک یې ایښی ده، دومره تیز و چې حتی چې ده دعوت نبوت نه و کړی، نږدې و چې د نبوت ښکاره شي خلکو ته، چې دعوت نبوت لا نه و شوې چې د نبوت خلکو ته ښکاره شي. لکه اوس چند مثالونه. اول مور مبارکه وی چې کله دی د ما نه پیدا شو، یو نور ما ولید چې عین د شام بنګلې راته په رڼا شوې، د ما د سینې نه د بدن له نور ووت چې د شام د قیصر او د کسرا ماڼۍ ماته ښکاره شوې. یو دوم مور مبارکه وی چې څنګه دی په مځکه ولوېدو، دستي سر پورته کو طرف د اسمان ته څه کلمات په ژبه باندې جاری شو، چې وروسته هغه کلمات الله اکبر کبیره سبحان الله بکرة و اصیلا، دا الفاظ اولنا چې په ځکه ولوېدو سره پورته کو دا الفاظ په خپل باندې جاری شو. ادھر رجعی مور مبارکه کسای وګدا د الله ځای به ذکر کو چې راغلی و چې یو یتیم یو الک د ځان سره بوزي په مزدوري به الکان دی د مسکنت دی وجه نه پردي الکان به ساتل تایبه ورکوه خدمت به کوو روپۍ به اخته چې دی روخانه وایراتم د خپل قوم د خدو سره په تاسو خراز سپاراوم چې د ډنګرتوب به ځنه شوی وای په وخت مې داسې خاون سپورو په وخت باندې چې په ډنګرتوب د واګې نه شودي په غلیانس کې نه وي. یو بچای مې بل درلود هغه په خپل د ما په شودو دومره نو مور چې د لوګې نه به خوب نشته کړای. کله چې راغلو اره خځه خپل ځان ته الګ پیدا کو دا نبی رسول الله چا نه وخت ولې چې دا به ورته ویل چې دا یتیم ده نو دی بزرګ راته نه فکر چې یتیم نو بیا به مختغه شای توک راکی. اخر حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها چې بل الګ نه کو پیدا خپل خاوند ته ویل چې دغه الګم بس قبول د شرط د چې دغه څه نو دا مبارک وی چې څنګه مې دای واخست او هغه شپې ځای کې چې خدای کې په پراتو بیا سبا بیرته خپل وطن ته چې څنګه مې غېږې ته واچو د ماته کې شودې را شروع شوې او د چې شودې شروع شوې چې دایو تای دای مور شو دابل تای هغه ما ابل زوی چې په ډیر وختو د لوګي نه وېږي د کېدای نشوي غریب هغه داسې مور شو چې هغه په دغه شپه بیا ما ویته شو موږ د لوګي نه پازابو میړه مې وکي ته ورجک شو چې وکي غلیان د شو دونه ډکه شوی دومره راول وشه چې ما د په مړه کېته و چې کله چې ما د پیغام خوب وکړ سهار چې روان شو په کوم خراج چې زه دیغه خوانه راغلی وم په لیارې راتلای نشوي ا دې خوانه چې دای ما مخته را سره کې کوي تر ټولو خرو دې خدونه د مخته منډي وي حتی نور خدو براته ویل چې لکه و درېګه مخته حتی راته ویل چې دا هغه خرنه ده چې دیغه خوانه ته پر راغلی وي ما ورته ویل چې و هغه ده کله چې کوړته یو دومره شو دې ما په غې کې پیدا شوې چې لاسو الکانو بس کې دي کوړته چې لاړو همغه میږي اوزه د نور خلکو تر میږي اوزونه په مزه توپ راغله شو دې شروع کړې حتی
چې کومه کندې ته به ما دای په ځای کې را سره یوړ هغه کنده به دستي ته کښنه شوه لږ چې د پښو شوه نو د ده هغه رضعي ورور دی به یې لرې نه پرېښود دا کرامات خو یې ده دغه رضعي ورور او خور یې دغو سره یو وخت کې وتلی د باندې دا میږو سره دا مور یې ویل چې زه پسې ورغلم رانه روک شو درته کور کې زه پسې ورغلم چې دی د یغو سره ده دی راته ویل مورې دا هلک خو چې چیرې په کومه کنده روان شي هغه کنده ته کښته شي میږې مې په هغه ځای مړې شي یو ځای به ذکر کو ځکه چې معجزات باندې لګیا شو خدای ته درېش په سبق په دغه کې ویل کېږي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته یې وراوه ایمان دې ما یو من شدا هم ده په کنکونې چې ته کنکای وي چې په زنګو کې به پروت وي الماخستان به ما تا ته کته تا به دا ګوتې داسې داسې کولې سپوږمۍ به داسې داسې منډې در سره ویلې ستوري به منډې ویلې دی ورته اتره ما د سپوږمۍ سره ساعت تېروه دی مشغولتیا را سره کوله خبرې را سره کولې زه یې ژړا ته نه پرېښم سپوږمۍ او ستوري لوبې راته کولې زه یې ژړا ته نه پرېښم زنګو کې به واچوه چې ویده کوو به زنګو به خپله په حرکت شو خپله به زنګېده سړي ته به ضرورت نه و چې وایي زنګوي چې لږ غټېدو چې په لارې به روان و تیږو به سلام ورته شروع کړه السلام علیک یا رسول الله چې په ونه به ورغی ونه به سلام ورته شروع کړه چې السلام علیک یا رسول الله داسې شیان د نبوت د دعوې نه مخکې وو چې قریب وو چې خلکو له مخکې په نبوت منلی وای دغه وجه د بخاري شریف کې چې د غار حرا ته لاړ چې هغه وحی نازله شوه دی راغی ځان یې داسې فرض کړو لکه ناګمانه خدیجة الکبرا ته چې زه میلونی ورته ویلې هلته څه ورته یې خدا چې په ما څه وشوه ولې داسې کیفیت مې ولید زه په ځان وډار شم هغه ورته نه دا د الله په ملایکه درته راغلې ده دا ناموس کردګار ده ولې په تا کې هغه اخلاق موجود دي چې خدای به تا نه شرموي تا به نه رسوا کوي د یتیمانو سرپرستی کوي د مسکینانو سره همدردي کوي د میلمنو قدر او احترام کوي ډېر صفات ورته ذکر کړي دي بیا یې وروستو خپل تره ته ورقه ابن نوفل ته یده ته دا حالت ویلې هغه ورته ویل چې نه دا ناموس کردګار ده دا جبرائیل امین ده چې حضرت موسی علیه السلام ته وحی راوړه د ده د نبوت د خبرې نه مخکې د ده د نبوت تصدیق د اهل کتاب عالم وکړو حکمت الهي چې دلته دعوه نه و شروع کړې ناګومانه ځان اچولی و وایي د ده د دعوې نه مخکې د ده د نبوت خبره بیا ټیټ شوه چې دی پیغمبر ده د خدای نو د ده انوار دومره تیز نږدې و چې مخکې تر دې نه چې نبوت لا نه وي شوی دی نور ښکاره شي فی بیوت اذن الله ان ترفع په هغو کورونو هغه جوماتو کې چې حکم کړی د الله تعالی چې پورته دې کړی شي په بنا سره جوړ دې کړی شي یا د په تعظیم سره ویذکر فیها اسمه او یادولی شي په هغو کورو کې نوم د خدای پاک یسبح له تسبیح بیانوي الله لره فیها په دغو کورونو کې بالغدو والآصال په سهار او په بیګا کې څوک یې یادوي رجال هغه سړي لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله چې نه منې کوي تجارت او بیع د خدای د ذکر نه و اقام الصلاه د ادایګي د لمانځه نه و ایتاء الزکات د ورکړې د زکات او یخافون ډېرې یوم د ورځ نه تتقلب فيه القلوب والابصار چې اوړي را اوړي په هغه کې زړونه د خلکو او سترګې د خلکو د ډېرو ورخطاینه چې ورځ د قیامت فی بیوت اذن الله د جمعتو د تعمیر حکم الله کړی دی چې دا باید جوړ شي او د احترام حکم هم الله کړی دی عظمت چې دا باید جوړ شي ولې په دغه کې د خدای ذکر کېږي او سهار و بیګای کوي څوک کوي هغه انسانان چې د خدای ذکر تجارت او بیع د خدای د ذکر نه غافل دي یا دا معنی چې وخت د منظر راغی دغه په تجارت لګیا ده د تجارت د منظر نه مونږ کې چې څنګه اذان وشو دکان پرېږدي چې روان شي د جنت طرف چې وخت روزه راغی
مزدوري او کاروبار پرېږدي خپل روژه نیسي وخت زکات راغی خپل کاروبار پرېږدي حساب وکړي دنیا ته زکات ورکړي هر عبادت وخت چې راځي دا دنیا یې د عبادت نه غافله کوي نن ډېرې پوښتنې داسې کېږي چې زکات ته اټکلن چې سړی ورکړي څنګه ده سړی حسابوی نشي اټکلن چې یاره دومره سودا وي اوس د خدای د حق د ادایګۍ دپاره دوه شپې نشي چوټي کولی چې د خپل دکان سودا حساب کې نشي حسابولی سړی خو دومره د دنیا حق چې دا 2 ورځې د ګټه پرېږدم کاروبار پرېږدم تجارت پرېږدم نو بیا مې دا 2000 روپۍ چې ګټم د لاس نه وځي نه دغه خلک چې د خدای د دین خلک دي ذکر والا خلک دي تجارت به د خدای د ذکر نه غافل کې هر حکم د خدای چې متوجي کېږي ورته دنیا ورته پرېږدي هغه د خدای حکم په ځای کوي نو په لمونځ وی وایي لمونځ په صحیح طریقه که روژه که زکات که حج دومه معنا یې ده چې نه یې منې کوي تجارت او بیع د خدای د ذکر نه ظاهره به په تجارت لګي زړه به د خدای په ذکر لګیا لګي نو دواړه کار روان دي هم تجارت کوي هم زمینداری کوي هم موټرواني کوي هم د خدای په ذکر لګیا لګي او که یو واري سړی دغه فکر وکړي دا نن چې څومره دوکې موږ په کاروبارو کې د خلکو سره کوو وجه چې د په علامه وي که سړي الله په یاد وي چې حساب را سره کوي او د ما په ارزه خبر ده بیا په دکاندارۍ کې په زمیندارۍ کې په مزدورۍ کې په نوکرۍ کې په هغه شي کې خیانتونه ولې کوي او چې د خدای په ذکر لګیایي تجارت او کاروبار د خدای د ذکر نه غافل کېږي نو په هر حال د تجارت هم د خدای نه ډارېږي چې نو کوم مسلمان نه وکړي خدای پکې نشي ليجزيهم الله چې پته ورکړي الله دې احسن ما عملوا غوره هغه چې دې عمل کړی ده ويزيدهم من فضله ورجات کې دې ته د فضل خپلنا والله يرزق من يشاء بغیر حساب خدای په دې رزق ورکړي هغه چاته چې خوښ شي به حساب والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي اعمالهم كسراب عملونه دي لکه سراب د چې دی بقيعه په خالي ډاګ باندې د لری نه د تند په حال کې په ګرمۍ کې د سرک سروینه ته مسکې چې وګدي دا د کفارو د عمل مثال داسې ده یحسبه الظمآن ماء چې تګه سړی په باندې ګمان دی وګو کوي خو حتی اذا جاءه چې کله ورشي لم یجد شیء ایو شی هم نکی پیدا ووجد الله عنده او پیدا کی الله په غذا کې فوفى حسابه د تور کې پورا حساب بدل دي ولا سريع الحساب دا پک زر حساب ورته ولا قیامت کې دا جهنميات سخت تندي اخیستي کفار اور ویني د جهنم دی اور لامبي الره نوینه د کې چې وبدي لکه مخکې مې واري ترتیبینو دی يهود د نصارا په باب کې چې غواړي چې موږ ته کېو چې ورشي الته دای دی اوبو په نیت ورشي الته د خدای عذاب ورته حاضر وي دي وروغه دی عذاب وجدوا الله پیدا کې کو وجد الله عنده یعنی د خدای حکم الته پیدا کې دی اوبو په نیت ورشي چې تند په ماته کې خو د خدای د عذاب فیصله دي چې ورولې کې ورو یا داسې مثال ته د کافرانو د عمل لکه اسه خراب سمعنا بلا فائدې شي ده یا دوه مثال به نور شي ده به نور د مسلمان عمل نور لري رڼا لري په قیامت کې په خپل صورت نور وي قبر کې به ورته نور وي او د دې مثال د دې عمل او د ظلمات یا عملونه د دې په شان دي هغه تیار کوي دي په بحر لجي فاغ دریاب جوړ کې یغشاه موجود چې برسيره په دغه دریاب راشي صفا من فوقه موجود چې په برسيره بل صفوي من فوقه سحاب دی برسيره وريج بیا ظلمات تیاری دي بعضها فوق بعض برسيره په بعض باندې دومره تیارو کې وي اذا اخرج يده چې کله راو بس الاسفل لم يكد يراها قريبا د خپل لاس ویني ومن لم يجعل الله له نورا چاته چې الله نور نه ګرځولې فما له من نور نشته دیغه د پاره نور د کفارو د عمل مثال یاده چې دا لکه په دریاب کې په څو څپو کې د ورېځې لاندې په دومره تیارو کې چې سړی واقع وي چې لاس راو باید قریبا نه د خپل لاس وي نو تیاره شو ظلمت شو دې ته معنا ده چې لاس راو باید قریبا نه د خپل لاس وي توفیق دې توبې دې توفیق دې توبې نه وي چې دای توبه وباسي چاته چې الله نور نه ګرځولې دیغه د پاره نور نشته دلته تفسیر لیکي چې یو سړی د خلکو په نس د دنیا په کارو ډیر ساده وي خو خدای پاک د نور په امور د آخرت کې ورکړي د آخرت په باب تر هر چا نه ویښیږي د آخرت په باب تر هر چا نه ویښیږي اما د دنیا په کاروبار
نبی علیہ السلام مدینه منورې ته هجرت وکړ. هلته به خلکو خرما او غوټۍ وکړې، دا پیوندکاري به کړه د نر او ښځې شته په خرما کې. د نر د خرما د غوټۍ نه به یې څه حصه راواخېسته، د ښځې خرما غوټۍ به یې ورته چاک کړه، هغه به یې پکې کېښوړه، پیوند بیا یې پښتونه کړه. نبی علیہ السلام ورته ویل دا ولې کوي؟ وایي دا زموږ پخوانی رواج ده، وایي دا په هغه کال مېوې کمې شوې. نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې تا په خبر مې عمل وکړو مېوې مې کمې شوې. ده ورته ویلې د دنیا په کار تاسې تر ما ښه پوهېږئ، د دین په کار کې چې زه خبر درته کم هغه مه پرېږدئ، خامخا یې کوئ. د دنیا په کار کې که ما مشوره درکوله چې مصلحت نه وکړي عمل نه وکړئ، تاسې ښه پوهېږئ. د رسول الله غوندې هوښیار په ټوله دنیا کې نشته. په دنیا په کار تر ده نه هغه خلک هغه د ښه پوهېږي. یو د خدای په زر کې خلک یې لیونی بولي، صوفي دا ساده سړی د پېڅ هم نه کېږي. شپه ورځ د خدای په ذکر لګیا د جنت بنګلې ګټي، د جنت انعامات ګټي، خلک یې ساده بولي، حلال روایې ورکړي. خو یو سړی بیا وایده چې بالعکس چې د دنیا په کار به تر ده نه هوښیار سړی نه وي، چالاک کاروباري به نه وي، خو نور د ایمان او د اعمالو خدای پاک نه وي ورته د نیک عمل ورته نصیب کړی. دین په کار کې بیا تر ټولو نه بې عقلي وي. دنیا په کار کې ډېر چالاک دی، خو دین په کار کې تر ټولو نه ساده. د وخت المنظره هغه پرېږدي، کار د خو درته به وکړم په دوکان کې. څه فرق ده؟ یو به وویشتې بدله ده او د قبلېدل هم ډېر امید ده چې په جمع کې د یو وخت لمونځ قبول کړي، خدای پاک د ټولو قبلوي. او ده چې وکړي د قبلېدنه هم شک ده چې خدای قبول یې کړي که یې نه کړي قبول. هېڅ هم نه یې درته معلوم. په دغه باب کې دنیا نه پرېږدي، هوښیار ده. دا سیزن وخت ده تا دکان بند کړی، دا سیزن وخت ده، روژه ده، سیزن ته د اختر مخه د سوداوي کېږي، دی ځای کې جام هم ورته پرېږدي، کنې چې واسې ورسېږي روژه هم ورته پرېږدي. راش ډېر ده، کاروبار ډېر ده. وایي تا ته چې الله نور نه یې ورکړی چې آخرت طرف ته په پام کړي، هغه ته بل څوک نور نشي ورکولی. چې چا ته الله نور ورکړی په دنیا کې به خلک ساده بولي، خو د خدای په نسبت تر ټولو نه هوښیار دي. په دنیا کې به خلک هوښیار بولي، د دنیا په ګټه به ښه پوهېږي، خو د خدای په نسبت تر ټولو نه بې عقل وي. الم تر ته نه ګورې ان الله یسبح له، الله چې د پاکي بیانې ده لره من فی السماوات والارض، هغه شیان چې په اسمانو کې دي، هغه چې په ځمکه کې دي، والطیر مرغان صافات، په داسې حال کې چې ته صف صف تړونکي په دنیا کې وزرونه یې خواره کړي، دا هم د خدای تسبیح به یې په هوا ګرځي. كل قد علم صلاته وتسبيحه، هر یو د دغو شیانو نه پوهېږي، معلوم دی ورته لمونځ خپل او تسبیح دی د هر چیز سره خپل لایق عبادت دی پېژني، دی په خپل عبادت لګیا. والله علیم بما یفعلون، خدای پاک عالم دی په هغه څه چې دی کوي. ولله ملک السماوات والارض، خاص الله لره سلطنت او پاچاهي د اسمانو د ځمکې ده. والى الله المصير، او خاص الله ته بیرته ورتلل دي د ټولو خلکو. الم تر ته نه ګورې ان الله یزجي صحابا، خدای پاک وشړي روانوي ګریز، ټوټې ټوټې وریځې روانې شي. ثم یؤلف بینه، بیا یې سره یو ځای کړي. ثم یجعله رکاما، بیا یې وګرځوي غوټه ټوټې ټوټې، بیا یو خانه بلې خانه را روان شي، الفت سره پکې راولي، او بیا یې لاندې باندې کې غوټه یې کړي. فترى الودق، بیا ته ویني باران یخرج من خلاله، چې ما بین راوځي. وینزل من السماء، او الله نازلوي لطرف د اسمان نه، من جبال فيها من برد من جبال، یا بدل د سمان الله نازلوي لطرف د اسمان نه، من جبال لطرف د غرونه فيها، چې په دغه اسمانو کې دي. د چې غرونه من برد د ګلۍ د یخي غرونه، فیصیب به بیا رسیدن وکړي په دغه ګلۍ باندې من هغه چاته یشاء چې ورته خوښی شي، د یوه باغ ووایي ټولې ورختم. ویصرفها عن من یشاء، د چا نه بیا بیا چې خوښه یې وګرځي. یو پوله ما لیدلې دي، پولې دا خوا فصل یې ویلی، دا خوا پاتې. نو نازلوي له طرفه د اسمان نه، یعنې د غرونه چې په اسمانو کې دي، د ګلۍ او بیا هغه ګلۍ. نو دغه قول نه داسې معلومېږي چې پاس د ګلیو غرونه دي. دوم قول دا ده چې نازلوي د طرفه د اسمان نه، د هغه وریځو نه چې هغه د غرو په انداز دي، غټې غټې ډبلې ډبلې وریځې چې په هغه کې وي، چېرته را نازلوي. من جبال فيها، خبر خلاصه، ينزل من السماء من جبال، د هغه وریځو نه فيها چې په د اسمان کې د چېرته نازلوي، من برد، هغه ګلۍ ته را نازلوي.
بیا چاته ورسېږي هر څه ورختم کړي یکادو سنا برقه قریبه ده چې پړقا د برېښنا دی د یذهب بالابصار د خلکو سترګې ورړندې یقلب الله الليل والنهار ګرځي الله شپه او ورځ اوږدې او غټې سړې او ګرمې ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار بشک په دغه کې دلیل د لپاره د خاوندانو د بصیرت والله خلق كل دابة من ماء الله پیدا کړی د هر حیوان په ځکه د اوبونه یا دغه اوبو مراد دي او یا منی مراد دي فمنهم من يمشي على بطنه ځینې د حیوانات تک په خېټو کې لکه ماران په خېټو کویږي ومنهم من يمشي على رجلين بعضې په دوو خو دي لکه انسانان او مرغان ومنهم من يمشي على 40 بعضې په څلورو خو باندې دي لکه چارپایان يخلق الله ما يشاء الله پیدا کوي هغه څه چې ورته خوښه شي ان الله على كل شيء قدير خدای پاک پاتې قادر لقد انزلنا آیات مبینات بتاته سره نازل کړي دي موږ آیاتونه بیانونکي والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم خدای پاک هدایت کوي هغه چاته چې ورته خوښه شي لري برابر ويقولون آمنا بالله وبالرسول وی باندې کافران چې موږ ایمان په الله راوړی په رسول الله راوړی او اطعنا اطاعت دې کړی ثم يتولى فريق منهم يوغزي وطائفه دين من بعد ذلك پس دغه اقرار نه هم او ما اولئک بالمؤمنین نه دې مؤمنین په ځکه دا خبره نه وي صدقا نه وي واذا دعوا الى الله ورسوله او چې کله وبلل شي الله او رسول الله تعالی يحكم بينهم چې الله رسول الله په دې په من کې فیصله وکړي اذا فريق منهم معرضون ناصا په یو طائفه دې مخکردون کی او وای یکن لهم الحق کبیا دې حق یقو الیه مذعنین بیا راځي پیغمبر د خدای پاک په تیزی باندې فرمان منون مخکینو دی او منافق دی او يهودي چې سره دعوا وا يهودي ورته رسول الله ته ورشو ځکه حق فیصله کوي اپ یې دوی په باندې رښتونه نه کوي منافق ورته لجنا کعب بن اشرف ته ورشو نو الله وی دعوت ایمان لري چې کله نزاع راشي چې ورته چې درځه چې ورشو رسول الله ته حق دې بیا ورځي پتہ پیږي هغه د حق په چره کې که حق دې نه وي دای دروغجن وي بیا یې چې نه ورته چې ورشو هغه کابه د اشرف ته اته قلوبهم مرض دا رسول الله ته فیصله ته ولې نه راځي عوامل تو شاین ذکر کی آیا په ضرور کې کفر منافقت ته یو امرتابو که شکمن دي په نبوت رسول الله کې دوا ام يخافونا او که په دغه دایره کې ان يحب الله عليهم ورسوله چې الله او رسول دې الله به ظلم په باندې وکي ته حق په بل ته وکي درې دا رسول الله ته چې نو ورته منشأ شي دا پزړو کې کفر ده کله رسول الله په نبوت کې شک ده کدا خبره ده چې الله او رسول به ظلم وکړي دا اخرنی دوه قوای نشته نه رسول الله په نبوت کې شک ده نه رسول الله ظلم کوي معلومه کې دا چې نو ورته پزړو کې کفر ده بل اولئک هم الظالمون بلکې دا خلک چې ظالمان انما كان قول المؤمنين بشك قول المسلمانان اغدا اذا دعوا الى الله ورسوله چکلو بلل چې الله تعالی او رسول الله ته يحكم بينهم چې الله او رسول الله دې په منځ کې فیصله وکړي دې قول دا ان يقولوا سمعنا واطعنا چې دې ځلونه وي چې موږ دا خبره واورید او ومنله واولئك هم المفلحون او دا خلک چې د خلاص من دون کې دې عذاب نه به خلاص ومن يطع الله ورسوله دوک چې اطاعت کوي د الله او د رسول د الله ويخشى الله او د خدای پاک نو ویریږي ويتقي ځان وساتي د خدای د غضب نه واولئک هم الفائزون دا خلک چې بیا پرې مندون کې دي کامیاب بیا د منافقینو عمل ذکر کیږي منافقینو رسول الله ته ویله هم دومره در سره مینه د قسم ده چې ته دلته یې موږ بدلته یو کته د کور وځي چیرې چې په سفر موږ بدر سره ځو کراته وی چې دا ټوله دنیا ورکا دې تا په مخکې به قربان کو خدای چې دې دروغجن ولا واقسم بالله جهد ايمانهم قسم پر خدای فقط سخت قسم وسره لئن امرتهم لا يخرجون کته امر دې ته وکی چې وځي د کورونه دې بوځي د مالونه دې بوځي قلت يا لا تقسم قسمنا مخرج طاعه معروفه دې تاسو طاعت مخت معلوم دې چې صرف د خلیه د ځړنه ده طاعت معروفه طاعت معلوم دې چې صرف د خلیه د ځړنه ده ان الله خبير بما تعملون الله خبردار د هغه چې تاسو عمل کوئ قلت يا اطيعوا الله واطيعوا الرسول حكم دي الله ومني حكم دي رسول الله ومني فإن تولوا كذي وجد فإنما عليه فپیغمبر دي خدای ما حمل هغه څه دي چې دته وربار شوی دي چې تبلیغ د رسالت ته وعليكم ما حملتم او پتا چې هغه څه دي چې تاسو دربار شوی دي چې ایمان او عمل ده وإن تطيعوه كتاسي رسول الله ومني تاسو دونو لیا په پیدا کوي وما على الرسول الا البلاغ المبين نشته په خدای په پیغمبر مگر مرستونه ښکارا ده وعد الله الذين امنوا
مسلمانانو چې کله هجرت وکړو مکه مدینه منورې ته، هلته د مدینه منورې مسلمانان او دغه مهاجرو ته ټولې دنیا کافر په یوه خوا شو. نو مسلمانان د سخت خوف سره مخامخ، حتی غریبانان به د اسلحو سره ویده کېده، تیار به کمربند تړلی، لکه دا اوس چې مجاهدین چېرې په غرو کې د چانټو سره ویده کېږي، توپک ورسره غېږ او تورې بلا به تیار ورسره ایښي وو چې معمولې به غږ شو، غریبانان به داسې منډې ویلې. دا ارمان و ورسره. داسې وخت هم په موږ راځي چې ښه بېغمه خوبونه کوو او د خدای عبادت چې زړه مو څنګه غواړي عبادت خو یې نه پرېږدو چې عبادت په سمه کوو. الله آیتونه نازل کړی، خدای پاک وعده ده چې نیکعمله مسلمانانو ته به خدای دغسې زندګي ورکوي، د مځکې قدرت به ورکوم زه، د دوی د خوښې دین به زه درته نصیب کوم. خو اوس به نو بیا دوی په امتحان کې چې د خدای به بیا عبادت کوي، که یې ونه کړو نو بېرته دا نعمت بیا ته راخله. وایي مستاب د هغو د نبي علیه السلام او د خلفای راشدینو په وخت کې الله ښکاره کړه، که د امن او د سکون زندګي راغله. بېغمه چې د یمن نه په کعبې مبارکې ته یوه ښځه ګوکې روانه وه، په لیارې حج ته به تله، عمرې ته به تله، چا کار نه په درلود. دین چې چا شپه ورځ نیک عمل کړی، چا کار نه په درلود. خو چې کله لږ مخالفتونه شروع شوه، اول منشا یې وایي هغه ځای ښکاره شو چې حضرت عثمان صاحب یې شهید کړ. بس د یغه نه را دې خوا ته امن لاړ، تر ننه پورې امن نشته. هغه بېغمۍ د مسلمانانو ختمې شوې، ځکه دوی ناشکري وکړه. وعد الله الذين امنوا، وعده کړی د الله تعالی د خلکو سره چې ایمان راوړی منکم د تاسو نه، وعملوا الصالحات، عمل صالح کوي، لا يستخلفنهم في الارض، الله به د خلیفګان کې په ځکه کې کما استخلف الذين من قبلهم، لکه خلیفګان کړي چې هغه خلک چې دین په فادي، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، او قدرت ورکې الله دوی ته په هغه دین د چې دوی ته خوښ دین ده، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، الله به وربدل کې پس د دار د دین امن زندگی، خو په دې شرط یعبدونني چې دوی به عبادت کوي ما لا یشرکون بشیئا، چې د ما سره به هیڅ شی نه شریکوي. ومن کفر، که څوک کافر شو بعد ذلک پس د دغه نعمتونه، فاولئک هم الفاسقون، دغه خلک فاسقان. واقیموا الصلاة، سم قایموئ لمنځونه، واتوا الزکاة، ورکوئ زکات، واطیعوا الرسول، او اطاعت رسول الله کوئ، لعلکم ترحمون، شاید چې په تاسې به د خدای رحم وشي. لا تحسبن الذين كفروا، ګمان مه کوه په هغه خلکو چې کافران دي، معجزین فی الارض، چې دوی به عاجز کوونکي وي الله لره په مځکه کې، چې د خدای پاک په دوی زور ونه رسېږي او دوی به پاتې وي. ومأواهم النار، ځای د استوګي جهنم ده، ولبئس المصیر، ډېر بد ځای د ورتلو د دغه جهنم. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. بیرته هغه د اجازې خبره چا پورته چې دوی اجازه به غواړي، خو خپل غلام د وځي نه وځي هر وارې به اجازه غواړي، پروا نشته. نابالغه هلکان دي وځي نه وځي هر وارې به اجازه غواړي، پروا نشته. یوه ښځه راغله نبي علیه السلام ته ویې، کله زه پرته یم غرمه کې، ګرمي ملک ته لوڅه یم، اما غلام راننوځي یا هلکان راننوځي، ما په داسې حال کې ووینه چې د ما خوښه نه وي. دا یې تمنا وه چې دا بعضې اوقات کې دغه منې شوي وای. الله آیاتونه نازل کړل. دا 3 وخته چې عادتا د خلکو عورتونه اکثره لوچېږي، په دغه وخت کې به دا هلکان هم اجازه غواړي، خپل غلامان به اجازه غواړي. څه وخت؟ د غرمې وخت چې د قیلولې او د آرام وخت ده، د سهار د لمانځه نه مخکې چې دا خلک نه وي ټیک شوي، ماخستان د لمانځه نه بعد چې خلک اول ویده کېږي، و چې ویده کېږي تا به کالي ایستلي، ښځې به کالي ایستلي، ته به په معامله لګې، زوی به په در ننوځي، اجازه دې غواړي. غلام و خادم به در ننوځي، اجازه به غواړي. سهار به ته پورته کېږي، کالي به بدلې، بدن به دې لوڅي، دی به راننوځي، اجازه به غواړي. غرمې په وخت کې به اجازه غواړي. د دغو 3 اوقاتو نه بغیر بیا نو کنکي دي چې وځي نه وځي هر وارې اجازه کې تکلیف ته، غلام چې وځي نه وځي تکلیف ته، بیا پروا نه لري. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې تاسې ایمان راوړئ، لیستأذنکم الذین، اجازه دې غواړي د تاسې نه هغه څوک ملکت ایمانکم چې مالکان دي خلاصونه د تاسې یې غولره، والذین لم یبلغوا الحلم، هغه هلکان هم چې لا نه وي رسېدلي بلوغ ته، منکم د تاسې نه. څه وخت اجازه غواړي؟ 3 مرات، 3 وخته، 3 زمانې، من قبل صلاة الفجر، مخکې تر لمانځه د سهار،
وحين تضعون ثيابكم من الظهيره او په وخت چې تاسو د جامع خپل د غرمې په وخت کې ومن بعد صلاه العشاء او پس د وخت المنځنه ولصلاه عورات لكم دا درې اوقات پټ عورات کی پوشیده دي تاسو لپاره ليس عليكم بأنشت فتاس تپروا ولا عليهم خدي باندې جناح څه ګنا بعدهن پس د غدرې وختونه ولی هر وخت کې اجازه کې زوی د وزن نه وزي لور د وزن نه وزي غلام د وزن نه وزي اجازه کې حرج ده توافون عليكم بعضكم على بعض چې دې توافقون کې دي پتاسي باجي په باجي باندې كذلك يبين الله لكم الآيات دغه شان خدای پاک بیانې دي تاسو پر آیاتونه والله علیم حکیم خدای پاک علیم او حکیم ذات تنقید دي تر زوی دا دي ترور زوی دا دي ماما زوی دا وزن نه وزي کورو ته سطر نشته محرم خو نه دي خو کتاب دی وجه نه وزن نه وزي سطر نشته لیکن چې بالغ شو دي دغه نه هم ګرته کړي ذاتي سطر شروع کړي دای بم بیا کوړه به اجازه نه وځي مو کو چې په کنکونی سره دلی تر سپینې ګری ذاتي سره خپل بیا مخ پټای نشته بیا کوړه ادب نشته نه کنکای وی کوړه ورتلې د تر کوړه د ماما کوړه د ترور کوړه تا ګراتا کې کوه په چلوي شوي به اجازه به بیا نه ورځي خطه ده هغه مخکې پرده نه تر کوله او چې دغه علم لوی شو خو بالغ شو شرم حیا به تر کوي پرده به تر کوي وإذا بلغ الأطفال منكم کله چې بالغان شي الکان د تاسو نه ورسیږي الکان د تاسو نه الحلم بلوغ ته فليستأذنوا اغدم اجازه غواړي فاستأذن الذين من قبلهم لك اجازه چې وخت یو خلق چې د دې نه فقاو كذلك يبين الله لكم آياته لغشت بیانې الله تعالی تاسو آیاتونه خپل والله علیم حکیم خدای پاک علیم او حکیم ذات پرده خو ډیر حکم بار بار وشو خو یو کته ډیر سپین سره ده د فاحشات او سلسله به خشتانه هغه کو برکا وانه غو دی بسیره چادرې ډیر پرده ونه کی لا چې لوچی ای مخلوط شي بیا څه پروا نشته خو بیا هم احتیاط ده ډیر ازادي دي نه بیا هم احتیاط ده ډیر ازادي دي نه کوي خدا التک خزه بیا لري خزه نه دا باز رنډې چې د سپیڅلې دي دا پیغله ټوله دی پرنډې ټوب ورته کړي یغه د پر هغه حکم ده د سطر لکه هغه پیغله ته چې حکم ده واذا والقواعد من النساء اغن اسد خجه التي اغا لا يرجون نکاحا چې امید دي نکاح نه لري فليس عليهن نشتفدي باندې جناح پروا ان يوضعن ثيابهن چې اغا زائد جامع کیږي زائد جامع خو غیر متبرجات بزینا چې لزون کې په خپل زینت باندې نه چې باندې چې خپل کایس کار کوي خلقتا و ان استعففنا کدیم ځان وساتي خیر لهن دام دې دې لپاره خیر د تسبیح سره ډیره دې په حیا نه کوي لوڅ دې ډیره نه کوي خدام هغه چا پاکه کوي والله سميع عليم خدای پاک سميع او عليم ذات عربو کې یو قوم کې دا عادت وو چې چا بوکو کې ماړې نه پړه چې ملما بنو وګه کې به ماړې نه پړه په کوټ کې به چې سره ګاډ نه وګه کې ماړې نه پړه دوم کله به یو روند عاجز او فقیر خپلوانو نه ورته راغی ډوډۍ به په کوټ کې نه و چې لږ ډوډۍ دې کرا کړې دې کرا بنو وته بوله درته چې ورشو دې ما دې پلار کرا یا دې ما دې ورور کرا یا دې ما دې ماما کرا یا دې ما دې ترور خپلوانو کوټ ته به بوتلو هغه بیا په ځړ کې هغه خپاو چې ته خو ته ورغلې و ما ته بل کوټ ته بوتله اوس الله آیاتونه نازل کړه چې ګډو په کې فراکم پروا نشته که ګډ فراکې کوي چې تکبر نه پروا نشته نبی اسلامي ډیر برکت په ګډ فراکې ده چې په یو کاسه نبی رسول الله صلی الله کسان سره کې نولې دي چې څومره ګډ فراکې کې دومره برکت شي چې ګوګي کې برکت ختميږي نن ورو زمانه پلارم ګوګي یو ډنګه کې شی راوړي بیا چې خپل پلیټا په چې خپل ځان ته وراچي ورېږي خپل د غوړي در ویلې خپل ځان ته به اچي ځکه لاسونه هم سره مدي خپلاتو کې جراثیم دي کوم میکروب دی او د لاس هم باندې منی او د مسلمان په پاسپورت کې شفا خدای پاکي کېده په ګډ خوراک ډیر برکت خو که تکبر څوک نه کوي کوه خپل پروا نشته دوم هر سړی دنیا خپل شریعت په اصطلاح دمو باندې خو نه د چتر پیړې سره گاډیو اوس نو څنګه د خپل پلار کور ته ورغله اېدا کوټه کې د خوراک شای ده دای نشته تاو خوړه مور کور ته ورغله ورور کور ته ورغله خور کور ته ورغله ماما کور ته تر کور ته حتی د مخلص مرګري کور ته دای نشته تا خوراکو کو پروا نه لري وړې به نه در سره البته د خوراکو کو پروا نه لري
خدا وای ولې ځکه اکثر عادتا دوی د دغه یو په بل خوراک نه سره خفه کېږي اذن دلالتن موجود وي دنیا یې لکه سره شریکه ده چې اگر کار یو خپله دنیا لري اما که سره خفه کېده خوراک بیا د ده د اجازې نه بغیر ناروا ده که ورور دی ده چې په 1 روپۍ نن سره اخیستي بیا خو ده خوشحاله ده چې ته د کور ته ورشې دی په کور کې شته نه ته د ده امونه خورې د غوښه دی کې ده او د ده بل شی دی ته یې خورې چې دی په خفه کېږي بیا خو پردی مال خوراک یې ناروا ده خو که اذن صراحتا یا دلالتن په هغه کې پروا نشته ليس على الاعمى حرج نشته پړاند ته ګنا ولا على الاعرج حرج نشته ګډ ته ګنا ولا على المريض حرج نشته په مریض ته ګنا ولا على انفسكم نه دتا چې په ځانو باندې ته ګنا ان تاكلوا من بيوتكم چې خوراک ته خپل کورونه کوي او بيوت ابائكم یا دي کوټو دي پلرونه کوي او بيوت امهاتكم یا دي کوټو دي مایندو نه کوي او بيوت اخوانكم یا دي کوټو دي ورونه نه کوي او بيوت اخواتكم یا دي کوټو دي خويندو نه کوي او بيوت اعمامكم یا دي کوټو دي ما اترو نه کوي او بيوت عماتكم یا دي پلار دي خور دي ترور دي کور نه کوي او بيوت اخوالكم یا دي کور دي ماما نه کوي او بيوت خالاتكم یا دي کور دي خالي نه کوي دي مور دي خور نه او ما ملکتم مفاتحکم البته به دوه سره ورونه کړي وو یو به جهاد تلار د خپل شیانو خزانه خوراکي مواد کې دی به بل تور کړه که ضرورت وي خوراک هم درته اجازه ده دیغه باوجود به درنه نه کېدو چې اجازه به کېدای شي چې درنه نه یې کړي علاوه او ما ملکتم مفاتحه یا هغه شی چې تاسو یې په کوټو خوراکي چې چابي یې تاسو درکړي ده او صدیقکم یا دې مرګري مرګره نو هغه وی چې د اختیار نیت سره یو وي یو مفسر یو واقعا نقل کړي چې چاته چا ویل مرګره کده کورور زور ټول اورور نه د صدیق نه مرګره چې محبت نه اخلاص نه نو اورور څه کوي سره مرګرتیا چې د ځلو نه دنیا بیا نه سره ویش نه معلوم د تا په خوراک دای به خپکی خوشاله کیږي نه خپکی نه خوشاله کیږي به چې رښتیا د ځلو محبت دی حضرت صدیق اکبر د خپل دنیا په خوړلو یا په مصرف کولو خپل دای دومره نه خوشاله کېدو لکه د رسول الله په خوراک چې د په کور کې به خوراک او یا د 2 روپۍ لګولې تر ځانه پر رسول الله ډېر خوشاله کېدو چې واقعي مرګتیاوي صداقت وي اخلاص وي هغه وینه په دې بیا په منځ کې نه راځي وې شو دې د خبره نه راځي چې دا د تاسو د دې ما طالبي په وخت کې خپل دوره طالبي کې درې مرګري لیدلې ایمان او مشران مو څه ویل چې سره یاد اکا زمون دی هغه د خروج چې پښتنه وکړ یو دی اردن و یو دی پکتیکاو بل د شلګرو اوس درې ځم ملایان دي د 2 روپۍ نه معلومه تاسو پیښوا چې دیو په مرګري په الته کتابونه لیاپاتي وو سبق به وو دای دوه بخلاص شو اله وو وخت دا دوه لاړه دونه کول ته ویل ته سبق نه پرېږدي دا لو روپۍ کولې بیا د ټول کال خرچه به سره کاټو مزدوري به یو وکړه هغه نور دوه سبق ټیم وو ملایي به یو ویني و چې ما خیر د مطالعه خرابېږي چې تاسو نشي خرابه روپۍ سره ګاډي وي حساب په منځ کې نو ما د قسم خوړل چې 4 کال غالبا نو کو کدرې کال مرګتیا دې موږ شوې موږ په دا 4 کال کې حساب نه کړی او خپل روپۍ دی بل روپۍ مفارقه هم نه کړی چې بل فرد کې د مرګري واسکټ پروت ورغله اندې ما ضرورت شوی روپۍ مې راخې دا پښته کې نه دی راګرځېدلې چې دا دی بل روپۍ واقعي مرګتیا په دا ورورګلوي ما هغه ده چې دا صداقت په منځ کې وي چې صداقت نه وي هغه ورور څه کوو چې تا ته په خو په بده کې په خانه درځي ممسک او بخیل وي خپل دنیا خپل بولی د تای نه بولی نه ورورګلوي نشو د دوه پردي موټروان څه پکړه هغه هم ځان ته ګټي ته هم ځان ته ګټي نو کدي مرګري د کور نه خوراکو کې پروا نشته ليس عليكم جناح نشته پدای ته پروا ان تاكلوا جميعا چې خوراکو کې ګډ او اشتاتن یا جدا جدا وګورئ فاذا دخلتم بيوتا کله چې کوټو ته ننوتئ فسلموا على انفسكم خپل ځانو سلام اچوئ تحیه چې دا یو تحیه من عند الله طرف د خدای پاکنا مبارکه خاوند برکت طیبه پاکه ده کذالک یبین الله لكم الآیات تبس الله بیانې تاسو له آیاتنا لعلکم تعقلون شاید چې تاسو عقل ولرئ خپل ځان سلام اچوي د خپل ځان مسلمانان ټول سره یو بدن دي کنه دي بابل مسلمان سلام اچوا دا لکه خپل ځان هغه به تاسو دعا کوي برکت جواب درکړي نبی صلی الله علیه وسلم
بل ته سلام اچول دعا ده، خپل کته ته سلام اچول برکت او محبت ده، خپل کورنۍ ته برکت خدای پیدا کوي او محبت زیاتي. که په کوټه کې هیڅوک نه وته نه نوتی کوټې ته بیا هم سلام واچو، په داسې الفاظ وي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، وای ملائکه موجودي هغه جواب کوي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین وي. ځکه دا ډېر ښه دعا ده د الله د طرف نه برکتناک او پاکه دعا ده. د خندق واقعه وه چې هغه خندق یې کېدو کفار راتله، منافقین نو هلته کار شروع و، هلته بېمازې شی بانه کوو وته به او کله کله به یو بل مخ ته ورواله ځان ته پټوه د رسول الله چې سترګې را باندې ونه لګېږي، غلی ځان تر پټ تکه پټ تکه چې د ده د سترګو نه ووځاتې به ووت. الله وی د مسلمان عادت دا نه ده چې ته دې په یو جامع کار موجود وي او دی دې بې اجازې وځي ځي، دا د مسلمان کار نه ده. دا وای لکه هلته د غزوه د خندق غزوه یا لکه د جمعې لمونځ یا یو بل داسې د اجتماعي دیني کار، که مسلمان ته ضرورت و اجازه به غواړي چې اجازه یې وغوښته بیا د تا خوا که دا نه ده در باندې ضرور چې خامخا به اجازه ورته کړي، چا ته چې خوښه شوه ورکړه اجازه، خو بیا هم مغفرت ورته وغواړه. د چا عذر معقول وي د چا غیر معقول وي، عذر دی معقول درته ولته شو اجازه ورته وکړه، خو بیا هم مغفرت ورته وغواړه. ولې مغفرت ورته وغواړه؟ عذر یې معقول ده، مغفرت ورته وغواړه. ولې؟ ظاهر د دین کار پرېږدي د دنیا ته روان شي. اگر که معقول عذر ده خو لیکن پاتې شی شو، دین کار پاتې شو، د دنیا طرف ته لاړ، نو مغفرت ورته وغواړه. مسلمان دا عادت لري، منافقینو دا عادت چې پټ ځانونه باسي. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، مسلمانان بشکه هغه کسان دي چې ایمان په الله او رسول الله راوړي. و اذا كانوا معه على امر جامع، کله چې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو کار جمع کوونکي باندې، لم يذهبوا نجي حتى يستاذنوه، چې تر څو اجازه وغواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. ان الذين يستاذنونك، کوم خلک چې د تا نه اجازه غواړي، اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله، دا هغه خلک دي چې ایمان لري په الله او رسول الله باندې. فاذا استاذنوك، کله چې د تا نه اجازه وغوښتل بعض شأنهم بعض کارو خپل لره، فاذن اجازه وکړه لمن شئت، هغه چاته چې خوښه دي شي منهم د دینه، هو واستغفر لهم الله، بیا مغفرت ورته وغواړه د الله. ان الله غفور رحیم، خدای پاک غفور رحیم ده. کله داسې چې یو سړی لاړ شي ټول صف پورې ماتېږي، کار یې که معقول ده خو ما ورته اجازه، ولې ټول کار پورې خرابېږي. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اوس نو د مسلمان دا صفت ده چې د رسول الله یو اجتماعي کار بې اجازې به نه ترځي. اوس خلک خدای په دې پوه کوي چې ګورې دا رسول الله چې کوم کار ته ور غوښتي یې یا داسې مه بولئ لکه یو بل چا چې اشر ته غوښتي یې، که لاړ شي څه ګناه نشته. دلته معنا دا ده لا تجعلوا دعاء الرسول، مه بولئ بلنه د رسول الله چې تاسې ده وربللي یې، ده وربللي یو کار ته داسې مه بولئ. بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لکه بلنه د بعضې د تاسې بعضو لره چې پلانکې ویلې چې راشه کار ته نه ورشم څه پروا ده، که ورغلی یو ساعت کار وکړو بېرته تر لاړې څه پروا ده، نه داسې مه بولئ. ورځئ هم خامخا استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم، او هلته به بیا بې مشورې بېرته نه ترځئ. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، بله معنا چا درته کړې ده خو وایه نامناسبه چې رسول الله ته په نامه نارې مه وایې. لا تجعلوا په نامه نارې دا بیا ادبي ده، وایي هغه معنا یې دلته ډېره مناسب نه ده. ولې مخکې د استیزان خبره ده، وروسته بیا د استیزان خبره ده. دلته نو دغه بلنه چې یو کار ته مو ور وغواړي، کار ته په دغه وخت کې نور فعلته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، هلته دا معنا ده چې په نامه ما ورته هلته آداب دي، غږ مه ورکړه، نارې مه ورکړئ، ده په مجلس کې په زوره مه غږېږه، مخکې مه ترځه، هغه هلته ادب دی. قد يعلم الله الذين، په تحقیق سره معلوم دی الله تعالی ته هغه کسان یتسللون چې کښېږي سوکا سوکا ځان باچې منکم د تاسې د جملې نه لوازن په پټه سره. فليحذر الذين يخالفون عن امره، ودې ویلېږي هغه خلک چې مخالفت امر د خدای نه کوي، ان تصيبهم فتنه، چې دوی ته به ورسېږي په دنیا کې عذاب، دنیا کې د رسول الله مخالفت چې کوي په دنیا کې به خدای عذاب راولي، او يصيبهم عذاب الیم، یا عذاب دردناک په آخرت کې به راشي. ډېر وخت هغه ملګري دي
سړی یو کار مارته کې دغه مخلص او غیر مخلص ته اوچت معلومیږي جماعت کار ده د مدرسې کار ده یو استاد یا یو شیخ په خپل مرګري باندې غږ وکړي څوک غریبانان دي ځان غټ پیټوي دومره اخلاص کوي او څوک پته نه سپیره کوي صادر دی ولې نه اچي چې الته استاد مستاجي ولې د چر روان ده بیا خو لګیا شي پیوشي خو چې هغه په بل طرف بیا کار نه کوي دا مرګره په خپل په سختي کې معلومیږي په سختي کې او څوک چې د ژوند مرګره دې تا وختنه ته حاجت نشته چې ته ورته چې راشه ایمان بار لیدل د دار سره پورته ته چې ویلې دې چې بار پروت خو درځي ځان درسي چې ویلې دې ځان درسي ابي عادت نه غواړي یکیو پرسته چې تا تر کومه کوم پروت په خټه کې لیدل امرې راو دې باسم کده نه راو باسم دغه په خدای سي مرګتیا وي دي چې پروت پته په وګو کې ورکی کې به ته بناري وای چې راشه لاس راکا کدی بل ته غاګ وروګو ته په دغه نفس خرابې کې چې یو ته ویل چې ما ته لاس راکا ماته والے نه ویل ماته والے نه ویل دا آشنا ده الا واوردا خبره ان لله ما في السماوات والارض الا لرا غشاین چې پاس پانو کې دی راځي کوم دغه کې دي قد يعلم ما انتم عليه الا كعلم تفغت چې تاسو په هغه باندې ويوم يرجعون اليه اغرج راځي کې به دا ټول خلق الله تعالی ته وينبئ خبر بول کې بما عملوا فغت چې دې عمل کړي والله بكل شيء عليم دا په باندې کدانا عالم بس دا کومه کتله قال الذين قالوا